بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین، نن زه تاسو ته د مفتی منیر شاکر صاحب یو داسې خبره وړاندې کوم چې ډیر اعلی او یو زبردست خبرې دي. مفتی منیر شاکر صاحب وایي چې مونږ خپل دین پرېښی، د الله قرآن هم پرېښی دی، د دنیا رواجونو او د دنیا قانون ته مخه ده، حالان کې مونږ د الله تعالی قانون پرېښی دی. راځئ چې دا خبرې مونږ د مفتی منیر شاکر صاحب نه واورو چې هغې په کوم انداز کې پیش کړي دي. راځئ چې واورو. مسلمانه تا هغه پوزیشن دی چې تا رب د سپایي نه لاندې کړی دی، د سپایي حکم چلیږي، د رب نه چلیږي. تا خدای دومره لاندې کړی چې د دفتر هر افسر نه خدای تا لاندې کړی دی. د جماعت د مولا څه نه څه خبره چلیږي، د خدای دومره هم نه چلیږي. تا د الله کتاب هم دومره لاندې کړی، دته تا ریمانډ ورکړی. رب دې مغلوب کړه یعوذ بالله، د رب کتاب دې مغلوب کړه یعوذ بالله. لکه چې یو ملزم پولیس والا ونیسي، بې ګناه سړی، خو چې کله یې ریمانډ کمرې ته ننه باسي، دومره یې ووهي، دومره تشدد پرې وکړي، دومره یې ویروي چې هغه ټول جرمونه بالکل په خوشحالۍ قبول کړي. هغه ووایي چې بالکل جی دا کار ما کړی دی. په څه ټایم دې کولو؟ یاره جي داسې غرمه ټایم. هغه ورته ټیمونه خپله ګوري. بیا څنګه دې وکړو؟ یاره داسې چاړه مې راواغسته، یاره جي داسې روان شومه، یاره جي داسې بارود مې راواغسته، یاره جي داسې پلني ځای کې پټ شومه، داسې مې وکړو، بیا مې داسې دروز دا کار مې وکړو. حالانکې هغه کړی نه، خو هغه دومره وهلی وي، دومره ټکېدلی وي، دومره یېرېدلی وي چې هغه وایي چې دا د دغه جرم سزا، د دغه جرم په پاداش کې پانسی کېدل، مړ کېدل، قید کېدل دا آسان دي. خو هغه تنها کوټې کې چې کومه سزا ماله راکوله او کوم پولیس والا د خدای نه نه یېرېدونکي ما سره و، هغه سزا ته ډېره سخته ده. دقسې دې قرآن ته تا سزا ورکړې ده، په زور دې پرې دا مسلې منلې دي. او ته چې ځان ته د الله بندگان وایې، ته ځان ته د الله سپایي وایې، مسلمانه چې ته نن د الله پوج ځان ته وایې، تم الله دومره مغلوب کړې چې الله مې وګڼي. تا رب او د رب کتاب د هغوی لاندې کړ، الله ته د هغوی لاندې کړ. چېرته چې مسلمان دی هغه خدای لاندې کړی دی، هغه په خپل ملک کې د الله قانون لاندې کړی دی، الله دې ذلیل کړی. د پولیس په عقوبت خانو کې وګوره چې د خلکو پرتګونه وځي، اسلامي ملک. د ادارو په عقوبت خانو کې وګوره چې د خلکو عزتونه لوټ کېږي، اسلامي ملک. تا ته دا پته شته چې الله تعالی وایي چې بیت الله شریف زلزله څو قرآن کې پې دومره نه خفه کېږم لکه یو انسان په بېزتۍ او په دک چې زه څومره خفه کېږم. مسلمانه تا ته وایي چې مونځ کوه نور خیر دی، که د چا په ښځې، د چا په مور، د چا په خور، د چا په عزت نه وي راتړلی، هېڅ خبره نشته، صرف مونځ کوه نور خیر. دوکه فراډ یې راوځي دا په دنیا راوځي، خو څه خو به کوي. مسلمانه ته څومره ذلیلي، ته خپل ذلالت لږ شپې چې څملې ځان سره سوچ. مسلمانه وی به ذلیل 1400 کاله کېږي الله تا نه خلافت اخیستی دی، حکومت یې دنه اخیستی دی. 1400 کاله کېږي ته محکوم یې، او انشاءالله چې 14 لکه کاله نور قیامت را نه شي ته به محکوم وي. مسلمانه ستا به هېڅ نه چلېږي، ساینس ټیکنالوجي به ستا لاس کې نه وي. خو تا ته پته شته چې دا تمامه ټیکنالوجي چلیږي په سیټلایټ، او مسلمان خپل سیټلایټ نه لري. تا الله پیژندلی، تا الله لاندې که، تا د الله کتاب لاندې که، غلام کوي یې لګیا دی الله، ته غلام کړی. دا ته ولې الله ذلیل کړې؟ تا دا قرآن پرېښی دی، تا ویلي دي چې مانځه نه سوا د خدای موږ سره نور څه کار دی، روژې او د حج نه سوا د الله موږ سره قانون کې د الله څه کار دی. الله ذلیل کړی، الله خوار کړی. دقسې دا د لوط علیه السلام قوم صدومیان، دا دقسې باغي قوم، دوی دغه لوبه کوله. مسلمانه څنګه یې چې ته کوې؟ ستام فیشن دی، ته ګاډي ورته هلې هلکانو له، ستا آی ډي چې وي ښکلي ولکه تصویر دې پرې لګولی، ته په دې هم نه شرمېږې چې زه په خپل آی ډی د بل چا تصویر ولګوم؟ دا څومره ستا خپل پہچان نشته؟ مسلمانه ستا پہچان نشته. تا ته خو الله تعالی پہچان درکړی، هو سماکم المسلمین. ستاسو خو به خلکو پوښتنې کولې دا څوک دی یاره، څوک دی، دا کوم ځای نه راغلی دی، دا خو
سچائی یاره جی دو نمبری پکې نشته یاره جی ډېر ایمانده دا څوک دی هندوستان کې اسلام دقسې راغلی و چې په لویو لویو منډیو کې به خلکو د مسلمانو پوښتنې کولې دا څوک دی یاره ډېر ایک نمبر سړی یاره جی دا خو محمد نامه یې دا صلی الله علیه وسلم د هغه شاګرد ور برغلو یاره ما ته هم ته دا خپله کلمه ووایه زه تا سره کېږم یاره ته تا خو الله پهچان در کړو ستا پهچان اوس څه شی دی دیوبندي ستا پهچان څه شی دی بریلی ستا پہچان څه شی دی اهل حدیث ستا پہچان څه شی دی پاکستانی ستا پہچان څه شی دی افغانی ستا پہچان څه شی دی پښتون ستا پہچان څه شی دی پنجابی ستا پہچان اسلام نه دی او چې بیا اسلام ته راپرېوځي بیا اسلام نه دومره لاندې راپرېوځي چې دیوبندی بریلی او پنجپیری او وهابی او ټته او پته او ټته د ځان باره کې هم دا خبره کوي چې ما پسې خلک لګېدلی دی نو راځئ دې باره کې منیر شاکر صاحب څه وایي دا هم واورو لکه څنګه چې دا انبیا په خپلو قومونو کې پاک خلک وو ښه نارینه خلک وو ایک نمبر خلک وو ننني پیغمبر قوم ته اعلان وکړو هغوی ورته ووایي چې ته لیونی یې وبه دې باسو پلني پیغمبر وکړو دقسې دا پیغمبران پاک خلک وو خو قوم ټول ګڼ وو ګمراه زیات وو نو کله به یې ورته وایي چې ته لیونی یې کله به یې وایي چې مازغه دې خراب دي کله به یې وایي چې ته به د ایستلو شو نه شې دقسې منیر شاکر ښه کلکه خبره کوي زما خبره والله د الله خبره ده زما خبره والله د قرآن خبره ده زما خبره والله سوچه خبره ده خو زه یوازې یم ګمراهان ډېر دي هغو نه ډزې دغه نه ډزې هغه نه فتوې دغه نه فتوې او څه چل دی یاره چې دا خراب شی عوام هم زړه کې وایي چې د دومره ډېر سپي ورپسې غاپي خامخا به دا سړی د پردي کلي دا دومره ډېر سپي چې ورپسې غاپي خامخا به دا سړی بل ملک نه راغلی وي نه وروره الله ګواه دی چې سړی د همدې وطن دی او ټیک ټاک دی خو سپي لیوني شوي دي والله چې سپي لیوني شوي خپلو پردی نه پېژني ناظرین دا تاسو واورېدل منیر شاکر صاحب ډېرې ښکلې خبرې وکړې ناظرین دا چینل سبسکرایب کړئ لایک هم کړئ او بیل آیکن هم ووهئ انشاءالله دا قسمه ویډیوګانې به مونږ تاسو ته راوړو او د هغې نه به مونږ عبرت اخلو انشاءالله بیا به ملاقات کوو اجازت غواړم الله هم خوشحال آباد لره السلام علیکم